پر افغانستان د شوروي یرغل کمونیزم ماتې تاریخ پوهانو چې افغانستان د امپراتورۍ هدیره بللې او په عملي ډول د نړۍ سوپر طاقتونه پکې مات شوي د وخت هر یرغلګر ته د سر په کاسه کې اوبه ورکړي دي. په نړۍ کې چې چا د خدایۍ او فرعونیت دعوه کړې ده نو دا سرکش او باغي غرور یې افغانانو مات کړی او د خدای جل جلاله وحدانیت یې ثابت کړی دی. له لوی سکندر نه نیولې بیا تر ګورګین، چنګیز، انګریز، شوروي او امریکا پورې چې هر یوه یې په خپل وخت کې ځانونه د نړۍ واکداران بلل، هیڅ چا یې پر وړاندې د احتجاج غږ هم نشو پورته کولی. خو دا مغرور ککرۍ او باغي سرونه د افغانستان په سردرو کې مات شول. دلته فلسفې او مفکورې دړې وړې شوې. باتورو افغانانو د مغولیزم، سیکولریزم، کمونیزم، سوسیالیزم، لیننیزم، مارکسیزم مفکورې د نړیوالو له اذهانو نه نسیا منسیا کړې، ان تر دې چې غربي ډیموکراسۍ، تالیزم او امپریالیزم یې په غیږ کې په ګونډو دي. اسلامي او افغاني غرور ته سلامي کوي. دا چې افغانان الله جل جلاله د نړۍ د سرکشه قومونو د سمولو او ټکولو لپاره پیدا کړي دي. د دوی د یو غلیم له برخلیک نه مخبره وو چې څنګه یې پر افغانستان تیری وکړ او بیا افغانانو څنګه د هغوی ایډیالوژۍ د ځمکې له کورې نه ورکه کړه او د ابد لپاره یې خاکسار کړ. د جدي پر شپږمه ولې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ؟ څومره ظلمونه، وحشتونه یې وکړل. مظلوم او کړېدلو افغانانو بیا څنګه درس ورکړ؟ روسان د نړۍ په تاریخ کې له څنګه ماتې سره مخ شول او د روسانو په مقابل کې د افغانانو تاریخ جوړونکي حماسې او مشهورې جګړې کومې دي؟ پرې بحث کوو او له مطالبو به خبر شئ. پر افغانستان د شوروي د یرغل عوامل: روسانو په 19مه او 20مه پیړۍ کې ځان ته د نړۍ یو ابر قدرت ویل. د ډیرو سیمو د نیولو شوق او مینه ورسره وه چې په نتیجه کې تاترستان، منځنۍ اسیا، منګولیا او شرقي اروپا ونیول. د هند ګرمو اوبو ته ځان رسول او پر هغه تسلط د دې استعماري هیواد پخوانی ارزو. په روسیه کې د بعضو سیاسي تحولاتو له امله د روسیې حکومت په د شوروي اتحاد سوسیالیستي جمهوریتونه بدل شو. له دې وروسته یې ډیر ظالمانه، غاصبانه او دیکتاتورانه پالیسي خپله کړه. د نړۍ کوچني او فقیر هیوادونه چې د مارکسیزم د مفکورې مخالف وو، روسیې غوښتل دا هیوادونه د خپلې مفکورې او ایډیالوژۍ منلو ته تیار کړي او د سلطې کړي یې پراخه شي. د ورس د تیریش کار شو افغانستان ده چې د دوی په لاس د روزل شوو کسانو لکه ترکی، امین، کارمل او نجیب په واسطه یې وکړای شول چې په افغانستان د سیاسي او اجتماعي نفاق تخم وشیندي او په 1950 لمریز کال د سور اومې د توري کودتا په پایله کې زمینه برابره کړه تر څو روسیه د افغانستان په داخلي امورو کې فعاله ونډه واخلي. مسکو ته د خدمت کولو لپاره دا زمینه برابره کړه تر څو افغانستان د روسیې په نظامي هډه بدل شي او د هند تر بحره د دوی سیاسي او اقتصادي نفوذ حاکم شي. د روسانو د یرغل عوامل زیات دي خو په لنډو ټکو کې اشاره ورته کوو. اول، د کمونیستي رژیم په مقابل کې د مجاهدینو قوت. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې مسلحانه پاڅونونه لکه د هرات، د کونړ، د اسمار، پکتیا، لوګر، پنجشیر، لغمان، نورستان او بادغیس د روسیې اندېښنه زیاته کړه. د کرملین واکدارانو فکر وکړ چې د مسلحو قواو د لیږلو په نتیجه کې به د کابل کمونیستي رژیم بقا ومومي او د افغانستان د خلکو مقاومت به له منځه یوسي. دویم، د کمونیست ګوند په منځ کې ژور اختلافات. دا اختلافات له پخوا نه موجود وو چې د سور د اومې له کودتا سره نور هم پراخه شول. د امین او کارمل ترمنځ اختلافات دې حد ته ورسېدل چې حل کول یې مشکل وو. هر یوه به ځان مسکو ته تر بل ډیر وفادار معرفي کاوه. خو روسانو ته د خپلو ګوډاګیانو اختلاف مهم نه و. هغوی غوښتل د خپل وفادار غلام په واسطه ځان د افغانستان او سیمې اقتصادي ګټو ته ورسوي. دریم، غرب او د روسیې دشمنانو ته د امین نږدېوالی. پر افغانستان د روسیې د یرغل له عمده عواملو څخه د حفیظ الله امین د سقوط په حال کې و. د ده له رژیم سره ورځ په ورځ کرکه زیاتېدله. له مجاهدینو سره د خلکو رابطه ټینګېدله. خانانو او ځمکوالو د هغوی د بریا لپاره زمینه برابروله. کمونیستي رژیم ته د یو مرتد او غیر اسلامي رژیم په سترګه کتل کېدل. د کابل فضا داسې شوه چې امین مجبور شو د ورس پر ځای غرب د سوال زولۍ وغړوي. نو د امریکا او پاکستان د سفارت له غړو سره ملاقاتونه زیات کړل. نو د روسیې شکونه په
په حقیقت بدل شول. پوهېدل که امین غرب ته پناه یوسي او کابل د مجاهدینو لاس ته ولویږي نو د روسیې ګټې به په خطر کې ولویږي. څلورم، د شوروي اتحاد د مرزونونو امنیت ته ګواښ. روسانو فکر وکړ که امین له مجاهدینو سره یو ځای شي یا تنها مجاهدین د کابل رژیم سقوط کړي، په دواړه حالت کې به افغانستان کې یوه اسلامي اداره رامنځته کیږي چې امکان لري تاثیرات یې له مرز نه د باندې هم سیوري وکړي او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه هم تر شعاع لاندې راولي. پنځم، د هند ګرمو اوبو ته ځان رسول. د پتر کبیر له وخته د روسیې دا ارزو وه چې کوچني هیوادونه خپلې مستعمرې وګرځوي او شوراګانو د هیواد غړي اعلان کړي. افغانستان چې د هند بحر ته د رسېدو په لاره کې یو محکم دیوال و، غوښتل یې ضعیفه او کمزوری یې کړي چې د 19مې پیړۍ په اخرو کې د منځنۍ اسیا جمهوریتونه اشغال کړل او د افغانستان مهم ښارونه لکه لوی پامیر، قوقند، مرو، تبریز او پنجده یې له افغانستانه جدا کړل. غوښتل یې هرات او بادغیس هم جدا کړي. شپږم، روسیې ته د داود خان وروستی سفر او له پرنجیم سره یې ټکر. د 1970 کال په اپریل کې د شوروي په بلنه روسیې ته یې سفر وکړ. هلته په غونډ کې پرنجیم په عصبي لهجه داود خان ته وویل د افغانستان په شمال کې د امپریالیزم جاسوسان ګرځي. پخوا دغسې مسایلو ته پاملرنه کېده، اوس ورته چندانې توجه نه کیږي. د دې خبرې په اورېدو داود خان سخت عصبي شو او وویل چې افغانستان باید خپل ازادي له لاسه ورکړي. دا د افغانستان انحصاري حق دی چې په خپله خاوره کې څوک پرېږدي او څوک نه پرېږدي. نورې څو خبرې هم وکړې او راولاړ شو. د داود خان دې سفر ډیر ترخه عواقب درلودل. شوروي چې پخوا د داود خان د چپه کولو کوم پلان درلوده هغه یې سمدستي تر لاس لاندې ونیو. دې ټکر شوروي قانع کړ چې داود خان د شوروي په کړۍ کې ځان نه مقیدوي. د 1890 په فروری کې د ایران پاچاهي نظام ختمېدل او پر ځای مذهبي دولت جوړېدل. کله چې د آیت الله خمیني په مشرۍ په ایران کې د اخوندانو دولت منځته راغی، روسیې ته په سیاسي سطحه ویره پیدا شوه ځکه چې مذهبي عناصر د کمونیزم ضد بلل. نو د ایران مذهبي دولت روسیې اندېښمنه کړه او روسیې غوښتل چې د افغانستان له لارې پاریس خلیج ته ځان ورسوي. هغه هیلې هم ټکنۍ شوې نو ځکه افغانستان په نظر کې ونیو چې باید تر ولکې لاندې راشي. خو کله چې په ایران کې امریکایي کمانډویان ونیول شول، روسیې ته تشویش پیدا شو چې امریکا په ایران حمله ونه کړي، نو ځکه یې پر افغانستان د یرغل پر سناریو چټکي وکړه. د روسانو ظلم او بربریت د سور د اومې له کودتا وروسته د افغانستان پر افق د ظلم او وحشت ورېځې راخپرې شوې. د کمونیسټانو د رژیم د امنیت ادارې چې په اول وخت کې مشري اسدالله سروري کوله، په زرګونه بېګناه انسانان ژوندي تر خاورو لاندې کړل. داسې ظلمونه یې وکړل چې افغانانو یې مخکې کله تصور هم نه و کړی. د جدي په 6 روسانو مستقیما پر افغانستان یرغل وکړ او کارمل د شاه شجاع په څېر په ټانک سپور ورسره راوست او د کابل پر تخت یې کېناوه. نو د ظلم، بربریت او وحشت بازار نور هم ګرم شو. دومره ظلمونه یې وکړل چې له چا سره د بیانولو وس نشته. خو بیا هم د دې کرغړنې دورې د ظلمونو څو مثالونه ستاسو مخ ته ږدو. د هرات قیام د کمونیسټانو د ظلم او زیاتي له امله وشو چې طریقې له روسیې نه مرسته وغوښته. هغوی ورته قوي اسلحې راولېږلې او امین له یو چل نه کار واخیست چې د کندهار د قومندانۍ د قوې یوه غټه برخه ټانګونه او زره پوشونه یې هرات ته ولېږل چې پر دې وسایلو سپین او شنه بیرغونه وو. هراتیانو خیال وکړ چې ګڼې کندهاریانو هم پاسن کړی او زموږ مرستې ته راغلي، نو ښار ته یې راپرېښودل. کله چې قوه ښار ته ننوتله، په ښاریانو یې ناتاره ډزې شروع کړې چې د قتل عام په نتیجه کې تقریبا 50,000 کسان شهیدان کړل شوه او ځینې وایي چې 25,000 کسان شهیدان شول. همدارنګه د روسانو د وحشت یوه بله نمونه چې الکساندر مایوروف چې په افغانستان کې د یو روسي پوځي سلاکار دنده په غاړه درلوده، په خپل کتاب کې لیکي دا هغه څه دي چې سامویلنیک راته وویل. دا په جلال آباد کې د روسي کنډک مشر و چې د فروری په 14مه د ورځې په 2مه نیمایي کې د فرقې د کشف کنډک د ګزمې پولیسو د ګزمې 11 کسیزه ډله د لومړي بریدمن تر کومندې لاندې جلال آباد ته څیرمه په ګزمه بوخته وه. د ګزمې کومندان وویل نن باید د کباب سونه ډالۍ را سره یوسو. کله چې کومندان او ډله د یو خټن کور په دیواله د پسونو په لټه ور واوښتل، هلته 3 ځوانې ښځې او 2 بوډاګان او د 6 نه تر 10 کالو 6 یا 7 هلکان ولیدل. یوه وړوکې ضابط چې خپل شهوت یې نشو پټولی وویل پیغلوټې بدې نه دي. د نورو عسکرو شهوت هم راوپارېد او په ښځو یې حمله وکړه. ماشومان یوه کونج ته تخته شوي وو او له ویرې رېږدېدل. د سپین ږیرو پر مخ اوښکې راماتې وې او د رب العالمین دربار ته یې لاسونه لپه کړي وو او د مرستې غوښتنه یې کوله. دې ظلم 2 ساعته دوام وکړ. بیا د ښځو په سینو کې د ماشیندار مرمۍ ورشخې کړې. بوډاګان یې هم په شهادت ورسول. تنکي ماشومان هم د
د ګولیو خوراک شول. مړي یو ځای واچول، بیا یې د کور سامانونه، کټونه، بسترې او کالي پر شهیدانو واچول او له زغروال ټانک نه یې تیل راوړه او له پاسه یې پرې وپاشل او بیا یې اور ورته کړ. د دې ګناهګارانو د اور لمبې د کور انګړ په سر واخیستې. روسانو او کمونیسټانو په فاتحانه انداز له ځان سره 11 پسونه خپل کیمپ ته راوستل. دا واقعه مې ځکه راوړه چې افغانان باید دا ترخې خاطرې هېرې نه کړي، بلکې د دې ټولو ظلمونو د انتقام په فکر کې وي. د روژې مبارکه میاشت وه. د کونړ د اسداباد ښار د خلکو د ګڼې ګوڼې مرکز ګرځېدلی و او هلته مجاهدون یوه اسلامي اداره جوړه کړې وه. کمونیسټانو چې انسان وژنه یې دنده وه، د کونړ ولایت د جغسرای په مرکز د روژه ماتې نیم ساعت وړاندې له سکټ توغندۍ وویشت چې له امله یې 100 کسان په شهادت ورسېدل او په زرګونه نور ټپیان شول. روسانو نور هم داسې بې شمېره ظلمونه کړي دي. په لکونو ماینونه او بومونه زموږ د هیواد په لر او بر کې وکرل چې تر اوسه زموږ بې ګناه وطنوال پرې الوزي. همداراز په اوس وخت کې په لسګونه ډلیز قبرونه پیدا شوي چې سلګونه بې ګناه وګړي پکې ژوندي ښخ شوي دي. د دې ټولو ظلمونو او ناخالو یادونه په لنډه لیکنه کې امکان نه لري. خپله لیکنه رانغاړم او د سره کمونیسټ د ماتې عوامل درته وړاندې کوم. د شوروي اتحاد د ماتې عوامل پر افغانستان د سره پوځ یرغل دومره درنه حادثه وه چې افغانستان او ټوله نړۍ له یوه سره تر بله په حرکت کې راوستله او شوروي اتحاد د یو ابر قدرت په توګه د مقابل ابر قدرت امریکا لخوا داسې یوې ضربې ته مخامخ شوه چې په پای کې یې امپراتوري دړې وړې شوه. د شوروي اتحاد د ماتې عوامل په لنډه توګه بیانوو. د افغانستان خلکو چې هیڅکله یې د پردیو تیری او اشغال نه دي زغملی، نه جهاد لاس پورې کړ، چې لویدیځې نړۍ ته د روس د راپرځولو ښه موقع په لاس ورغله. د افغانستان له مجاهدینو سره یې مرستې شروع کړې، خصوصا امریکا غوښتل له روسانو د ویتنام د جګړې غچ واخلي. اخر روسان د افغانانو د مقاومت او د نړیوالو د فشار له امله د افغانستان پرېښودلو ته اړ شول. دویم، په روسیه کې اقتصادي او سیاسي بحران چې روسیه د غرب په ضد خپل نفت او نور صادراتي توکي په شرقي هیوادونو په ارزانه بیه پلورل چې په پایله کې اقتصاد کمزوری شو. همدارنګه د ګورباچوف په وخت کې د روسیې په داخل کې سیاسي مخالفتونه زیات شول. دریم، د ملګرو ملتونو او نړیوالو فشار چې شوروي باید خپل عسکر له افغانستان وباسي. د امریکې او بعضې نورو غربي هیوادونو لخوا د تړونونو د لاسلیک ځنډول. څلورم، د مجاهدینو ټینګ مقاومت او له دوی سره د نړیوالو او اسلامي هیوادونو مرستې چې کمونیزم یې له ماتې سره مخ کړ. پنځم، د کارمل بې کیفیته اداره، د کمونیسټانو او روسانو نه زغمونکي ظلمونه چې د افغانستان ټول قامونه یې پر ضد راپورته شول او د دوی په خپل منځ کې اختلافات د دې سبب شول چې کمونیسټي اداره له سقوط سره مخ شي. شپږم، په پاکستان او ایران کې روزل شوي مجاهدین را میدان ته شول او په چریکي جنګو کې د روسانو او کارمل حوصلې ور ټکنۍ کړې. اووم، د جهاد د تبلیغ پراختیا، ان تر دې چې د ګاونډیو هیوادونو راډیوګانو هم د جهاد تبلیغات کول، مقالې او کتابونه خپرېدل. د تلفاتو او عسکرو شمیر، روسانو د 1458 لمریز کال د جدي په 6 په افغانستان نظامي یرغل وکړ چې 9 کاله او 53 ورځې په افغانستان کې پاتې شول او په 1418 لمریز کال کې د لوی په 26 له افغانستان ووتل. د شوروي یرغلګر پوځ شمیر د روسانو له خولې 1,15,000 ښودل شوی، د غربیانو له قوله 1,500,000 اټکل شوی، خو مجاهدینو بیا دا شمیره 2,00,000 ښودلې ده. د شوروي پوځ د وژل شوو عسکرو شمیر ټوټل 14,453 تنه ښودل شوی چې 9,500 یې په جنګ کې وژل شوي او 4,000 د زخمونو له امله مړه شوي دي او 1,000 تنه د بیمارۍ په سبب مړه شوي دي او د زخمیانو شمیر یې 53,753 تنه ښودل شوی او 312 تنه یې ورک شوي دي. همداراز 100 تنه ملکیان هم وژل شوي دي. د کمونیسټ رژیم وژل شوي عسکر تل 1,000 تنه دي. د شوروي په مقابل کې 15,000 تر 90,000 پورې مجاهدین شهیدان شوي دي او ملکي تلفاتو شمیر چې احتمال ارقامي یې ښودل شوی له 6,00,000 تر 2.5 میلیونه پورې دي او تقریبا 3 میلیونه زخمیان شوي دي. 15 میلیونه له افغانستانه بهر ته مهاجر شوي دي او 2 میلیونه په داخل کې په زور